د رمضان په میاشت کې بعضي د مهمو عبادتونو هغه د قیام الليل د رمضان په میاشت کې قیام الليل د ګور ډیر مهم دي موږ جو د تراویح وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم امام نسائی رحمه الله د ام المؤمنین عائشہ نقل کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې یو ځل مسجد نبوي ته راووتو او ال قیام الليل کول پدې کې صحابه کرام راغلي هغه به ودرېدل سحر چې شو دا صحابه کرام لاړ نور صحابه له خبر ورکو چې رسول الله بیګه قیام الليل کول او موږ د رسول الله سره په یوځای باندې وکړل سبا ډیر صحابه کرام راغلي بیا رسول الله قیام الليل وکړل تر سحر پورې پښمنی پورې په درې مورز باندې رسول الله بیا قیام الليل وکړل په څلورم مورز باندې صحابه کرام دومره ډیر راغلي چې مسجد نبوي دغه د وجه نه تنگ شو په مسجد نبوي کې نه راتلل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کورنا راونه وته هغه دل قیام الليل وکړل کله چې سحر منځ رسول الله او صحابه کرام ته مخاطب شو او صحابه کرام ته فرمایل فانه لم يخفى علي مكانكم استاسو اغا کار او استاسو راتل دلته د په ما باندې پټ نو ما ته پته و چې تاسو دلته وسو د شوی نو ما لیکن ز قیام الليل دا د دی وجه نه راونه وتلم اني خشيت اي يفرض عليكم زيري لما چې دا قيام الليل الله به تاسو باندې فرض نکي او بیا به تاسو سر دا رسول نشي رسول الله صلى الله عليه وسلم د رمضان په میاشت کې قيام الليل کول عام صحابه کرام وبکول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي صحیح روایت د بخاری کې د من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کم یو انسان چې د رمضان په میاشت کې د شپې عبادت وکړل او د الله د وجه نه وکړل او بنیت د عبادت باندې وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې رب العالمین بدل مخکلي ټول ګناهونه معاف کړي صحابه کرام با د قیام الليل التزام کو د فاروق اعظم سے په زمانہ کې موطا کې امام مالک رحمه الله نقل کړی دي فاروق اعظم یو ځل جمعه تراله مسجد نبوي ته چې کدل دوه کسان یو ځکه ولاړ دي دوه بل ځکه ولاړ دي درې بل ځکه ولاړ دي وی ویل چې دا ټول خلق راجم شي او دا یو جمع کیږي نو د دې خیر او برکت هغه ډیر زیاتی دا ټول راجم کړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه شاګردانو چې یو د ابی ابن کعب او بل د تمیم داری وای چې دا دواړه د قران کریم ډیر اوچت علماو دیو ته ویل چې تاسو به خلقو دا تراویح کوي او صحابه کرام فرمای موږ به چې کله تراویح وکړي او موږ به کورونو د پښمنی په وخت کې به موږ کور تلو صحابه کرام به دومره وګدي تراویح کوي نو د قیام الليل او د تراویح په اسلام کې ډیر عزت او چت شان دی تراویح معنا د دې سړی چې سلور رکعاتو کې به کې لګ دمه کې دی وجه ندی ته تراویح ویل کېږي باقی عام په کال کې د قیام الليل موږ کوو خود شپې په اخره کې کوو او د رمضان په میاشت کې د قیام الليل کوو خدا به د شپې په اوله کې کوو نور د رمضان او غیر رمضان په دواړو کې موږ د تهجد وایو په پښتو کې تهجد قیام الليل او صلاه التراویح دا ټول هغه الفاظ مترادفه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل ژوند کې اترګه د تراویح کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې زیادت نه کړی او دا ګوره زمونږ د اسلام مشهور کتاب د چغې د صحیح البخاری او قران کریم په 2 نمبر کتاب دی او هغه کې ام المؤمنین عائشه له بختله شوی دا عبد الرحمن ابن عوف دا غي زوی د ابو سلمہ هغه د ام المؤمنین عائشه له بختله وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې سوره کا د تراویح کولی یعنی قیام الليل به کول نو هغه وته فرمایل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه رسول الله صلى الله عليه وسلم په رمضان او غیر رمضان دواړو کې یول سرکات کول د یول سرکاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیادت نه کړي یول سرکاتو کې اترګه دا قیام الليل او درې رکعات د وتر د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه فاروق سے بزمانہ کې عمر فاروق بزمانہ کې اترګه د تراویح کې دري موطا کې صحیح روایت ده د صائب ابن یزید رضی الله عنه صائب ابن یزید و عمر فاروق رضی الله عنه مقداد ابن الاسود او ابي ابن كعب توري چې تاسو خلق له امامتي کوي او اترګه د تراویح کوي او دا بالکل صحیح روایت ده
کوم روایتو کې دي چې عمر صاحب اغه شل لګا تراوی کوي او تمیم داری او ابی ابن کعب اغه د حکم کړو چې تاسو شل لګا تراوی کوي نو هغه روایت چې هغه ضعیف دی هغه کې یو راوی دی یزید ابن رومان بنامه باندې او د اغه لقاد عمر صاحب سره نه ده شوی هغه روایت منقطع دی یعنی هغه ضعیف روایت دی کوم چې صحیح روایت دی نو هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اترګه تراوی کړي زیادت نه دی کړی او عمر فاروق رضی الله عنهم اترګه تراوی کړي او دا ګوره د عام صحابه کرام عادت البته سړی شل لګه تراوی کولای شي دیش رګه تراوی کولای شي دا چې سونه وسوي دا نوافل دي په نوافلو کې زیادت د بدعت نه په اتفاق د علماو سره خو نوافل او مونږ چې کله مونږ غوړي زمونږ د ډېر عوام د سيدي علما عوامو د بدی کې ګنا نشته ډېر علما د سيدي چې اغه د مونږ نه اسې غب شپ جوړ کړي دي تاسو ګور خپل عمل سوچو کې د ماسختن مونږ او د قیام الليل مونږ دا دواړه ګوري مونږونه دي د سحر مونږ او د تراویح مونږ دا دواړه مونږونه دي دا دواړه مونږ د رب العالمین لپاره کوو اوس سړی د ماسختن مونږ خو په قلاره باندې وکي او بیا د رمضان چې کومي تراویح دي شل لکه تراویح سړی په شل منټه یا په نیمه غنټه کې کوي دا ګوري غټ جرم دی چې زمونږ استاد په معاشره کې کیږي اختلاف ګوره پدې کې نه دی چې شل لکه تراویح جایز دي کړی دي جایز شل لکه دا دیش لکه تراویح جایز دي خو اختلاف پدې کې چې د احناف او زمونږه په دې جمعهتونو کې چې په دې کومه طریقه باندې تراویح کېږي دا اوس مونږ دی او کنه دا اسې غب شپ دی دا خو مونږ نه دی مونږ خو دې ته وایي چې باقي کې خشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون الله ویلي مونږ گزار هغه خلک چې هغه خپل مونږ کې عاجزي کوي رب العالمین ته په تواضع عاجزي باندې ولاړي او دا د بلا زمان دای ته چې تیز لګیای تبه ویګ نه شي چرته دشمن به په سر روان دی او دا غیر مخ کې منډوي او دا باز عوام ته سم د کافر بچی دی او ویشل لګه ته درای بشل منډه کې اوکلی رب العالمین د عوام په جبان د کافر وای زګه دا غټ مجرم دی چې دا د رب العالمین د عبادت سره ټوکی نو شل لګه ته تراویم جایز دي اترګه ته تراوی دا سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو کړي زیدم جایز دي خو ګوره ټوکی د عبادت سره جایز نه دي زمونږ د ډېر عوام بدی خبرونه پويږي د عوام به کله پويږي سړی بدی مری حیران شي د دې مولیانو تاسو جنازو ته وګورئ جنازې سونه ګډي وډي دي دای په شل سکند کې جنازه کوي او زمونږ عوام د دې په جنازه باندې اعتراض کوي حالان کې جنازه دا ګور رب العالمین د جرګه ده رب العالمین لمو په جرګه باندې ورزو چې دا مسلمان مړ شوی دی او شپته او یا کړي تر کړي دی الله ته معاف کا ته چې یو علاقي گورنر او مشر لم ورسي نو هغه د زاری کې او هغه د عاجزي کې چې رب العالمین د جرګه کې نو هغه سره غب شپ لګي بزر زر د خبره کې دا قیام الليل دا رب العالمین د عبادت دی هغه د عاجزي ده د هغه سره خبرې دي د هغه سره مناجات دی او چې د شټوبونه به شروعږي چې نه به امي پوي او نه په مولا پويږي دا ګوري غټ جرم دی چې زموږ استاد په معاشره کې کیږي نو دی وجه قیام الليل که شل لګا ده کوي که دیش لګا ده کوي او اتر لګا ده کوي خو مز کوي اسی غب شپ ته مجوړوي زګه د سن چې سړی عبادت مو کوي او بیا وتا د هغه عبادت او اجر او ثواب ملو نشي دا ذالک هو الخسران المبين